وعن ابي عبد الله عمرو بن العاص رضی الله عنهما روایت قال فرمایدا سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم واورد جهارا کارا غیر سر نپٹ یقول فرمایلی ان آل ابي فلان یقینا خاندان د پلان کی اولاد د پلان کی لیسو بیولیای دا زما دوستان ندي انما ولی الله یقینا زما دوست الله دی وصالح المؤمنین نیکا مؤمنان دي ولكن لهم رحم لیکن زما د ایسه خپل ولیدا بلها ببلالها چې زب ضرور داغي لحاظ ساتم پوه شو کنه وې زب داغه څوکوما لحاظ به ساتم د خپل ولی لحاظ ساتل پکاري متفقون علیه حدیث دی واللفظ للبخاری الفاظ د چا دي د بخاری دی کا وعن ابي ايوب خالد بن زيد الانصاري رضي الله عنه روایت دی ان رجل قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر اخبرني بعمل ما خبر را ک په عمل يدخلني الجنه چې ما داخلي چته ويبعدني من النار ما دور نه لري کوي وقال النبي الله صلى الله عليه وسلم نبی رسول الله تو فرمایل تعبد الله ولا تشرك به شيئا الله عبادت کو الله شریکا م جوړوا او تقیم الصلاه د مون پابندی کوا او تقیم الصلاه او توتی زکات ورکوا او تصل الرحم خپل ولی فعل متفق بخاری مسلم کې راغلی وعن سلمان بن عامر رضی الله عنه روایت دی نبی صلی الله علیه وسلم قال هذا نبی علیہ السلام نے روایت نقل کیا وہ فرمائے اذا افطر احدكم کل جو کس بتا سو کہ روزہ ماتے فلیفطر علی تمر روزہ دی ماتے کی پکجورا وینه برکه کجوره کې سره او بای ظالمان کجوري بدی شي یو بینو تاسو له کجوري راځي نو ولی په کجوره کې څه چل خو خکېږي چې راځي کجوره خو ډېره خوږه میوه ده ستا ولی بدی شي تعلم دی راشي کنه کله وای مونږ ته دیني په کجورو خرڅ کړي نو بس دا څه ټاپی دی لګی دی کجوره باندې روزه ماته فینو برکه وإلا میجد کې چې ته کجوره پیدا نه فإلا میجد تمرا فالماء بيوب فینو طهور نو پاکی دي او زمونږ تبلیغي نظرات چې کله روزه ماته مال غوان د سې ځوانانو ته اوس ګوره دا اوس به علم شیخان دي وقال فرمایله صدقه علی المسکین صدقه په مسکین باندې یو صدقه ده صدقه شوله وعلى دا صرف صدقه شو مسکین باندې وکړو وعلى ذی الرحم په خپلوان باندې سنتانه د دوه شو دوه حیثیت یو صدقه بل وسیله یو صدقه او بل څه شو خپل ولی رواه ترمذی وقال حدیث حسن امام ترمذی راوړی دی ابن خزیمه کوم راغلی ابن حبان حاکم راوړی دی امام ذهبی ورته صحیح ویل دی وعن ابن عمر رضی الله عنهما روایت ده قال فرمایدا كانت تات امراتن زمانی کا کی او خزوا وكنت احب ازما وسدی رمینه پوه شوي کنه وکانه عمر یکروا عبد الله ابن عمر جو فرمای زما پلار دا زما خزه بدی غنله کله کله سخر انګور سره ورانی کنه وقال لما ته پلار ول طلقا طلاق کا فابیت ما انکار وکړه واتا عمر دی راغه نبی صلی الله علیه وسلم ته ذکر ذلک له ورته ذکر کړه وقال نبی صلی الله علیه وسلم نبی رسول الله ته فرمایل طلقها طلاقک رواه ابو داود و ترمذی وقال حدیث حسن صحیح وای شو کنه حدیث سنن ابي داود کې هم راغلی نو کومور او پلار د طلاق حکم بچی ته وکړه د یو خزې د ضرر په بنیاد باندې به په کار د چې هغه طلاق کی پوه شوې کنه خو چې هغه کې یو عیب خوې شړ په شړه نه ګوره یو مسله بل خبره دا چې بعض علما دا وایي چې دا د عمر رضی الله عنه خصوصیت وخا یو عالم ته چا ویلې و یو پلار ک بچی ته وی چې خزه طلاق کا طلاقای به کنه غول نه ویول عمر رضی الله عنه چې نبی علیہ السلام ازوی ته ویلو چې طلاق غاو دل ته مرشه شیشه وته ویلو ته مرشه به دې بچی ته حکم وکړه ته عمر جو ته رسیدلې شي خېلې ده کنه نو ګوره ته خو عمر نه کنه وعن ابي الدرداء رضی الله عنه روایت ده ان زمونږ خلق خلانجه پڅ کوي مالک امر سپانه کړه
مالې چې ونک روټۍ په ټیم نه راوړي مالې جامې استری نه کړې دې نه بتاوي. وعن ابي درداء رضي الله عنه روایت ده ان رجلا اتاه یو سړی د تراغه فقال او فرمایل ان الامرات زما خزه و ان امي تامرني بطلاق مور میراته وی طلاق کا. وقال غو فرمایل سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یریدلی یقول فرمایله الوالد اوسط ابواب الجنه ما د الله د پیغمبر نو ریدلی چې هغه فرمایله والد لار چې د جنت منځنۍ دروازه ده پنځه تک استا خوخي مور پلار د جنت منځنۍ دروازه ده کستا خوخي پنځه تفضع نو فاضع ذلك الباب کستا خوخي نو ځای کدا دروازه او احفظه یې حفاظت وک بس. رواه ترمذی وقال حدیث حسن صحیح. ابن حبان کې امر غل امام زاهبی ورته صحیح ویل دي. د والد لغوي معنی زیګون کېدل ته خود مور ذکر وشو کنه پوه شو کنه نو والد عام لفظ دیخه دا مور ته هم به شاملېږي. وعن البراء رضی الله عنه روایت ده انو معنا نبی صلی الله علیه وسلم قال فرمایل الخالد بمنزله الام خاله په منزله د مور ده. رواه ترمذی وقال حدیث حسن صحیح. خاله ډیره ښه تاسو خالاګانې لرئ خاله په خوري باندې ډیره سخت خپکیږي او دومره په نورې خزینه خپکیږي ځکه خاله د مور مثال لري کنه نو اکثر چې چرته لګله خاله لګي ښه یې شوي کنه. وفي الباب حدیث کثیره په باب کې ډیر حدیثونه دي په صحیح مشهوره د دې باب متعلق وای ډیر حدیثونه دي او مشهور دي کثیره فی صحیح مشهوره منها بعضی دغه حدیث د اصحاب الغار د غار والا قصه اوریدلې وکنه و حدیث جریج والا قصه اوریدلې و وقد سبقا دا دوه قصې مخې تیر شوې دي ښا و حدیث مشهوره فی صحیح او حدیثونه مشهوره چې هغه په صحیح کې راغلي دي نو سوی حدیث مشهوره فی صحیح حذفتها اختصارا ما حذف کړی دي څه د وجنه. ومن اهم هذه کې اهم حدیث د عمرو ابن عباس رضی الله عنه دی هو فی مسلم چې مسلم کې راغلی طویل اوږد حدیث دی مشتمل علی جمل کثیره چې مشتمل په ډېرو جملو باندې من قواعد الاسلام و آداب د قواعد الاسلام د آداب دغنه وساذکر بتمام ان شاء الله زباغه پوره ذکر کوم ان شاء الله فی باب الرجاء. قال فی پای کې دا وای دخلت علی النبی صلی الله علیه وسلم باندې داخل شوم مکه تب مکه کې یعنی فی اول النبوه پاول ده نبوت کې وقلت له ما ورتل ما انت سمانا ما انت تسوکی قال اغول نبی پیغمبر وقلت ما ورتل وما نبی سوکی قال ویل ارسلنی الله تعالی زر علی گلم فقلت موتل به شی ارسل کپسر علی گله قال غول ارسلنی بصله الارحام ز الله علی گلم چې خپل ولی و پالم او کسر الاوسان بوتان بماتوم وان یوحد الله او دا چې خلق د الله تعالی عبادت وکړي او شکر به شي الله سره شریک جوړ نه کی و ذکر تمام الحدیث پورا دي ذکر کو والله اعلم. نو دې حدیث کې هم دا خبره ذکر شو کنه چې الله زر علی گلم په دې باندې چې خلکو ته د خپل ولی حکم وکم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. روایت په ترمذی کې راغله ده او شیخ البانی رحم الله په حکم د صحت لګول او د اصل پس الجامع صحیح البخاری کې دی.